السلام علیکم ټول مرګرو ته مرګرو دا ویډیو په وضاحت سواوري صحیح ده او دا ویډیو زما دا کسانو د پاره دا چې څه کسان به ما بس په پلان لګیدلی یا شلتنه یا سوال لستنه یا لستنه یا دولستنه ما ته ټول معلوم یې د دینم خبر یم چې موږ د دوه گاډي مخکې روان یو دوه گاډي وروسته یو دا په پلان کې ځای کې یو دا په پلان کې ځای کې دا خبر راته کومه چې تاسو بشلته نه یې زما سره غونډه سعودي عرب مسافر ولاړ دي هغه د پاکستان دی او د افغانستان دی چې تاسو شلته نه یې زما سره بشل زر ور دیږي په دې سوچ باندې زما په گاډي پسې مګر ځي چې موږ به دا سړی بې عزت کو زما دی په ذات د الله قسمی چې ما مخکې په سعودي عرب کې د ملک د دشمن په سر چې لکه د ملک دشمنو اته میاشتې چړې چاکوان نه پسې ګرځېدل او ګرځولم دي په دې ملک کې الحمدلله په هر قسمه طریقه باندې مې زندگی تیره کړله صحیح ده وزم د ریاض په ښار کې تاسو به زما د خولې نه دا نه اورېدل چې دا زما کلیوال دی دا مې رشته دار دی دا مې دا دي صرف زما دوستان نه وي زه درته دا خبره کوم چې صرف زما د مینوالو تعداد ولګوئ چې زه دکان ته ځم بقالې ته ځم جومات ته ځم زما نه 20 تنه راتاویږي په پاک رب العالمین مې د قسمې چې کم سړی دا سوچ کوي چې دا لکه موږ بې عزته کوو چې زما یو سړی بې عزتي کوي او زه د په سر باندې ګاډه خېجولی شم او زه د باندې ایله وکړم زه به د پلار زوی نه یم خبره واورئ د خپل عزت دپاره موږ په هره خاوره هر قسمه قدم ته تیار یو که به ما پسې لوټې وایي چې موږ به تاسو پسې هغه ځای ته تلو هغه ځای ته تلو دا خبره واورئ زه چې په یو عام سړک هم ځم 3 ګاډي زما خپل وروستې رواني او 3 مخکې رواني تاسو ته زما گاډي ښکاري خو زما له ګاډي نه مخکې وروسته چې زما کوم اسپایان یا تاسو ته نه ښکاري او نه یې پېژنئ دا خبرې واورئ داسې حساب کتاب دی خپل روزګار شروع کوي تشپاڼو قسم دی خپل روزګار شروع کوي او دا کومه کارونه چې کوئ دا د جنکو کارونه دي د هلکانو د نرانو په شان کارونه وکئ او که د هلکانو د نرانو په شان کارونه نه کوئ او دا کومه کارونه تاسو کوئ د بېغیرتوب ده نو په دې کې تاسو ما ګټه نشئ کولی په یو شپیلي باندې به افغانستان او پاکستان زما په خوا کې ولاړي هغه چې زه د خدای په هره دنیا کې یم وای چې الله د سره مل نوی رحمان او که لښکرې در سره ایک تنهایی چې تاسو په خپله په یو بل پسې الټه نه شوئ او د یو بل حالونه مو نه وي زه به په دروغه سید یم مرګرو دا میسج شیر کړئ د الله په امان